زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، توبه توبه توبه. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، نجات راکړې خاونده د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو. د ژوند لار. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. امام احمد رحمت الله تعالی علیه په کتاب زهد کې یو قدسی حدیث را نقل کړی. په هغه قدسی حدیث کې الله رب العزت فرمایي: زه الله یم، زما مثال نشته. کله چې زما اطاعت وشي نو راضي کیږم، او کله چې راضي شم نو برکتونه وروم، او زما د برکتونو انتها نشته. او کله چې زما نافرمانی وشي نو ناراضه کیږم، او کله چې ناراضه شم نو لعنتونه وروم، له رحمت څخه لرې کوم، او زما لعنت تر اومې پښتۍ پورې ځي. د الله رب العزت د دې وینا نه معلومیږي چې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې الله رب العزت راضي کیږي. او کله چې رب راضي شه نو د چانه چې رب راضي وي بیا په هغه باندې برکتونه وروي، او د الله رب العزت د برکتونو انتها نشته. او که څوک د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه کوي، ګناه کوي، توبه پرېږدي، نو په هغه باندې الله په غضب کیږي. او په چا باندې چې الله رب العزت غضب شه بیا الله رب العزت په هغه باندې لعنتونه وروي، او د الله رب العزت لعنت تر اومې پیړۍ پورې هم رسیږي چې اوم نسل به الله رب العزت تباه کړي. علامه ابن قیم لیکي: نن سبا د عقل، فطرت او د خلکو له تجاربو څخه دا ثابته شوې چې هر قوم او ملت مختلف وي. دا خبره هم ښکاره ده چې د الله رب العزت د رضا او خلکو سره د احسان له امله خیر او برکتونه وي. خو د الله جل وعلا شانه په ناخوښي او د خلکو سره د احسان نه کولو او نورو نافرمانیو له امله شرونه مخې ته راځي. الله رب العزت په خپل کلام کې خلکو ته هغه اعمال او کارونه هم ښودلي کوم چې په دنیا او آخرت کې خیر او نعمتونه ورکوي، او هغه اعمال هم ښودلي چې د کولو له امله انسان هم په دنیا او هم په آخرت کې د هلاکت کندې ته ورغورځي. قرآن کریم کې تقریبا په زرونو ځایونو کې د دې یادونه شوي، خو کله په یو ډول او کله په بل ډول. کله د شرعي حکم څخه د مخالفت له امله سزا ښودلې، او کله د نورو امورو له امله. الله رب العزت په سورة اعراف کې 166 آیت کې فرمایي: فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. الله فرمایي بیا کله چې هغوی په پوره سرکشي سره هماغه چارې پرله پسې سر ته ورسولې له کومو چې هغوی منع کړي شوي ول، نو موږ وویل بیزوګان شئ، شادیان شئ، ذلیل او رسوا. په سورة زخرف کې 55 آیت کې الله فرمایي:
په پای کې کله چې هغوی موږ په غوسه کړو نو موږ له هغو نه غچ واخیست، له هغو نه مو انتقام واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل. په سورة مائده کې 38 آیت کې الله فرمایي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله رب العزت فرمایي غل که نر وي که ښځه د دواړو لاسونه پرې کړئ. دا د هغو د خپلې کړنې بدله ده او د الله رب العزت له پلوه د عبرت وړ سزا ده. د الله رب العزت قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة احزاب کې 35 آیت کې فرمایي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله فرمایي بېشکه مسلمان نارینه او مسلمانې ښځې، مؤمنان نارینه او مؤمنې ښځې، امر منونکي نارینه او امر منونکې ښځې، رښتینې نارینه او رښتونې ښځې، صبر کوونکي نارینه او صبر کوونکې ښځې، د الله رب العزت په وړاندې سرټیټونکي نارینه او سرټیټونکې ښځې، صدقه ورکوونکي نارینه او صدقه ورکوونکې ښځې، روژتیان نارینه او روژتیانې ښځې، د خپلو شرم ځایونو ساتونکي نارینه او ساتونکې ښځې، د الله رب العزت ډیر ډیر یادونکي نارینه او د الله رب العزت یادونکې ښځې. دا 10 واړه ډوله خلک هغه کسان دي چې الله رب العزت د هغو لپاره بښنه او لوی اجر برابر کړی دی. نو د الله رب العزت د دې ویناونه دا ثابته شوه چې څوک د الله رب العزت د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي، خپل ژوند په ګناه او په فحشا کې تیروي، الله رب العزت هغه ته سزا ورکوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. اما هغه کسان چې د الله رب العزت د حکمونو پابند وي، ګناهونو ته شا کړي وي او کومه ګناهونه چې له دوی نه شوي وي د هغو علاج یې په توبې سره کړی وي، الله رب العزت د هغوی نه راضي کیږي او کله چې رب العزت راضي شه نو په هغو باندې برکتونه لوروي، په هغو باندې برکتونه وروي او د الله د برکت لپاره انتها نشته، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. کله کله الله رب العزت سزاګانې او نعمتونه د شرط او بدلې سره ذکر کړي دي. الله رب العزت په سورة انفال کې انشاء الله 29 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای مؤمنانو، که تاسې له الله رب العزت څخه وویریږئ نو الله رب العزت به تاسې ته رڼا در په برخه کړي او ستاسې بدي به در څخه ایسته کړي او ستاسې قصور به در وبخي. الله رب العزت لوی فضل کوونکی دی. الله رب العزت ستا ګناه هله ستا نه لرې کوي، تا ته هله بښنه کوي ان تتقوا الله، که د الله نه وویریږي. همدارنګه الله رب العزت د لمونځ او د توبې په اړه فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. که دا مشرکان توبه وباسي او لمونځ قائم کړي او زکات ورکړي نو خوشې کړئ، الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة جن کې 14 آیت کې فرمایي وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا. او ای پیغمبره ووایه ما ته دا وحی شوي که خلک په ثبات سره پر سمه لاره تللي وی نو موږ به هغوی خړوبه کړي وی.
لنډه دا چې درنو اوریدونکو په قرآن کریم کې سزا او جزا د شرط او جزا سره ښودل شوې ده. یعنی که داسو مو وکړل داسې به در سره وشي. د اسبابو د اختیارولو وروسته به پریکړه کیږي او هر شی د یو سبب پورې تړل شوی دی. له اسبابو څخه انکار جهالت او ناپوهي ده، بلکې هوښیار سړی هغه دی چې د تقدیر سره مقابله په تقدیر باندې وکړي، لکه یخني، ګرمي، لږه او تنده، او د دې څخه د ځان ساتنې لپاره چې خلک هڅې کوي او کوم اسباب کاروي هغه د تقدیر یوه برخه ده. همدارنګه کله چې الله رب العزت لارښودنه وکړي نو انسان توبه کوي او له همدې امله ځان د اخروي عذابونو څخه ژغوري. دا هم د تقدیر یوه برخه ده. علامه ابن قیم وایي د خیر او شر د اسبابو په اړه ځان پوهول ضروري دي، او دا خبره هم په یاد ولرئ چې د خیر او شر د اسبابو په اړه معلومات له قرآن او مبارکو احادیثو څخه په بل ځای کې نشته. په دې اسبابو باندې د ځان پوهولو وروسته په قرآن او احادیثو عمل وکړئ، بیا به درته معلومه شي چې د الله رب العزت وعدې حقې او رښتینې دي. قرآن حق دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې حقې دي. انسان باید د خیر او شر د اسبابو په اړه پوره خیال او فکر وکړي او د هغې پوره عملي کوونکي اوسي. هغه سره رد او بدل نه کړي، ځکه چې د دې اسبابو له امله انسان ته دا معلومیږي چې ګناه د دنیا او آخرت د بربادي لامل دی، خو د ده نفس دته وایي هیڅ خبره نشته. الله رب العزت ډیر مهربانه او بخښونکی دی. توبه به وکړي، استغفار به ووایي، د هغو کسانو سره به کښېنې کوم د الله رب العزت دوستان دي، نو الله به د ټول ګناهونه وبخي. انسان په همدغو خیالونو کې پریوزي او ګناهونه ترې وشي. علامه ابن قیم وایي یو کس ماته وویلې چې زه هر څه چې زړه مې غواړي هغه کوم، بیا 100 ځلې سبحان الله وبحمده وایم نو زما ټول ګناهونه بخښل کیږي. وایي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د ورځې 100 ځلې دا کلمه ووایي سبحان الله وبحمده نو الله رب العزت به د هغه ټول ګناهونه معاف کړي. ابن قیم رحمه الله وایي په همدې ترتیب راته یو ځل د مکې یو بل اوسیدونکي هم وویل موږ چې څه مو زړه غواړي هغه کوو، بیا پاک لامبو او له بیت الله شریف نه طواف کوو، زموږ ټول ګناهونه بخښل کیږي. دې ته ورته د یو بل حدیث معنا داسې ده کله چې یو بنده بیا ځلې ګناه کوي او بیا له ګناه وروسته الله ته توبه کوي نو الله رب العزت وایي زما بنده پوهیږي چې د ده یو رب دی، هغه رب چې دا هم نیسي او هم یې ګناه بخي، نو په دې خاطر ما خپل بنده وبخه، اوس چې دا څه وغواړي نو ودې کړي. یو کس وایي زه په همدې خبره یقین کوم زما هم یو رب دی، هم نیول کوي او هم بخښل کوي، نو زه چې څه غواړم کوم. علامه ابن قیم وایي دوی په مبارکو احادیثو پوره اعتماد کړی او کله چې دوی په خپلې کومه ګناه باندې وویرول شي نو د ویرې پر ځای دوی د رحمت احادیث وړاندې کوي. په همدې طریقه د جاهلو خلکو شمیر ډیر شوی او ورځ تر بلې ډیریږي تر دې چې ګناه ته جرأت پیدا کوي او د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته د غاړې ایښودلو نه ځان وباسي. په دې اړه به درنو اوریدونکو نورم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته ته مې محبوس کړې له دوزخه لویه خدایه، همې له ګرمه هم له یخه لویه خدایه، همې له ګرمه هم له یخه لویه خدایه، طاقت کله لارم د جهنم د سرو لمبو، توبه 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 طاقت کلا لارم د جهنم د سرو لمبو، نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو. زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو، نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو، د دوزخ له عذابو.
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ځینې نور د دې آیات په ملاتړ باندې ګناه کوي. هغوی وایي چې الله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. په یقیني ډول الله رب العزت ټولې ګناوې بخي، هغه بخښونکی او مهربان دی. د دوی یو جهالت خو دا هم دی چې دا آیات د توبه کوونکو په اړه دی، یعنی کم خلک چې توبه وکړي الله رب العزت د هغوی ټول ګناهونه بخي. نو که چیرې د دې آیت څخه هر کس مراد شي او معنا یې داسې شي چې الله رب العزت پرته له توبې د هر کس ګناه بخي، نو بیا د شفاعت او عذاب د احادیثو څه ګټه شو؟ ځینې خلک په دې نیت ګناه کوي چې د عاشورا او عرفې د ورځې روژه به ونیسو، ټولې ګناهوې به م وبخښل شي. نور مو چې په پوره کال کې څه زړه غواړي هغه به کوو. دوی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې دې جاهل ته دا معلومات نشته چې ګناه خو د فرض مونځ او فرضي روژې سره هم بخښل کیږي. نه یوازې دا بلکې د یوې جمعې څخه تر بلې جمعې پورې شوي ګناهونه د جمعې د ورځې له برکته بخښل کیږي، خو کبیره ګناه د توبې پرته نه بخښل کیږي. نو په دې خاطر دوی باید پوه شي چې د عاشورا او عرفې په روژه باندې خو ټول ګناهونه بخښل کیږي، خو دا ځینې شرطونه لري. یوازې په نفلي روژه باندې کبیره ګناه نه بخښل کیږي، بلکې له کبیره ګناه څخه به توبه کوي او په راتلونکي کې به ورڅخه ځان ساتي. او ځینې خلک دغه قدسي حدیث دلیل نیسي او ګناه کوي چې الله فرمایي زه د خپل بنده سره د هغه د ګمان مطابق پریکړه کوم. له همدې همله دغه ناپوه او جاهل خلک په همدې خوشباوري کې ناست او ګناهونو ته املاګانې تړلي دي، ځکه چې الله رب العزت غفور او رحیم دی. په داسې حال کې چې الله رب العزت څخه د نیکي هیله هغه وخت کیدی شي چې انسان خو یو څه احسان وکړي، نو که چیرې احسان وکړه بیا د خپل رب څخه د نیکي او خیر تمه وکړي چې اوس به ماته الله رب العزت د خیر بدله راکړي، او که زه توبه وکړم نو توبه به مې قبوله کړي. دوی باید پوه شي چې ګناهګار د خپل رب څخه د خیر امید نشي لرلی. هو که چیرې توبه وکړي نو بیا کولی شي چې له الله رب العزت څخه د خیر او نیکې بدلې امید وساتي او په دې تمه کیني چې الله رب العزت بخښونکی او مهربان دی. دا کار داسې مثال لري لکه د یو کس چې یو غلام وتښتیږي، نو آیا هغه غلام به د خپل بادار څخه داسې تمه وکړي چې هغه به له ما سره ښه سلوک وکړي؟ په داسې حال کې چې هغه په دې ښه پوه وي چې زما بادار په دې کار ډیر غوسه کیږي. حسن بصری رحمت الله علیه فرمای ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل وان المنافق اساء الظن فاساء العمل. مؤمن انسان چې د خپل رب څخه د خیر ګمان ساتي نو ښه اعمال هم کوي، او ګنهګار انسان چې د خپل رب څخه بد امید ساتي نو اعمال هم بد کوي. کم خلک چې شپه او ورځ د الله رب العزت په نافرمانی کې غرق وي، تل د الله رب العزت د امرونو څخه سرغړونه کوي، هغوی هیڅ حق نه لري چې پرته له توبې له الله رب العزت څخه د خیر په تمه شي. کله چې یو کس د الله رب العزت له امرونو څخه سرغړونه کوي، د الله رب العزت د حدودو څخه تیری کوي، هغه لار سپکه ګڼي چې کومه الله رب العزت غوره کړې، داسې کس که ځان د جنت وړ بولي نو ځان ته دوکه ورکوي. که چیرې کوم کس ته دا خبره معلومه وي چې د رب دا په هر حال کې ګوري، د هر کار ورته ښکاره او برسیره دی، له دې هم خبر وي چې دا به یو ورځ د الله رب العزت په وړاندې ودرېږي او الله رب العزت ته به ځوابونه ورکوي، نو که د دې ټولو معلوماتو سربیره بیا هم ګناه کوي او د الله رب العزت څخه پرته له توبې د بخښنې امید ساتي، نو ځان ته دوکه ورکوي، ځکه دا کس په ګناه کې غرق دی، توبه نه کوي او بیا هم د بخښنې امید لري. ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمای زه او عروه بن الزبیر رضی الله تعالی عنهما د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته ولاړو. عایشې رضی الله تعالی عنها راته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ د وخت حالات بیان کړل. ام المؤمنین وفرمیل هغه وخت له ما سره 6 یا 7 دیناره ول. محمد رسول الله ما ته د دینارو د صدقې کولو حکم وکړه، خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په درد کې و، له همدې امله مې دینار صدقه نه کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لږ په ځان پوه نو د دینارو په اړه یې پوښتنه وکړه، راته یې وویلې ما فعلتې، یعنې په دینارو دې څه وکړل، هغه دې تقسیم کړل او که نه؟ ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ستا د درد له امله مې صدقه نشو کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دینار را وغوښتل، په لاس کې ونیول او وی فرمایل ما ظن محمد بربه لو لقی الله وهذه عنده.
محمد صلی الله علیه وسلم د خپل رب په اړه څه ډول ګمان وکړي چې هغه به له ما سره څه کوي کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې دینارو سره یو ځای د خپل رب سره ملاقات وکړي. اوس نو تاسو ووایئ هغه خلک به د خپل رب په اړه څه ګمان ولري کوم چې شپه او ورځ په ګناهونو کې غرق او مشغوله وي. رب تعالی به له هغو سره څه کوي، څه پریکړه به د هغو په اړه کوي. نو معلومه شوه نیک ګمان دا دی چې انسان نیک اعمال وکړي او بیا د الله رب العزت څخه د نیکې بدلې په تمه شي. که داسې ونه کړي نو له دې پرته که یو کس په ګناهونو کې اخته وي، توبه هم نه کوي، خو بیا هم د الله رب العزت څخه د خیر په تمه دی، نو دا بیخي جاهل او ناپوهه دی. شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث را نقلوي. دا حدیث په ترمذي کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. عقلمند انسان هغه دی کوم چې له مرګه وړاندې د مرګ لپاره تیاری کوي، او بېعقله انسان هغه دی چې د نفسي خواهشاتو تابع وي او د الله رب العزت څخه داسې تمنا کوي چې الله رب العزت بخښونکی او مهربانه دی. نو له دې ټولو دلایلو څخه دا معلومه شوه که انسان بد اسباب او بد لارې اختیار کړي، بد اعمال وکړي، ټول عمر یې په ګناهونو کې تیر شي او پرته له دې چې توبه وکړي له الله رب العزت څخه د خیر او نیکي تمنا لري، نو دا حسن ظن یا نیک ګمان نه ده. دا هم ښکاره او برسیره خبره ده چې الله رب العزت رحیم او رحمان ذات دی، رحمت په غضب باندې غالب دی. ولې دا خبره هم باید له پامه ونه غورځوو چې الله رب العزت سخت نیونکی او عذاب ورکوونکی هم دی. که چیرې هر کس د الله رب العزت څخه د خیر توقع ولري او نیک اعمال نه کوي، داسې ګمان کوي چې الله رب العزت بخښونکی او مهربانه دی، نو بیا به عذاب چاته ورکوي. نیک ګمان هغه چاته ګټه رسوي کوم چې توبه وکړي او بیا د الله رب العزت څخه داسې امید ولري چې الله بخښونکی او مهربانه دی. د لپاره نیک ګمان ګټه رسولی شي او د همدې لپاره پکار ده چې نیک ګمان وساتي. دا د دې وړ دی چې الله رب العزت څخه داسې امید وساتي چې الله رب العزت به ورته ټول ګناهونه وبخي او ده ته به د ګناهونو بدله له نیکیو څخه ورکړي. توبه کوونکی کس که خپل پاتې عمر د الله رب العزت څخه په ویره کې تیر کړي او د الله رب العزت عبادت وکړي، نو همدغه د دې تمې وړ دی چې الله رب العزت بخښونکی او مهربانه دی. الله رب العزت په سورة بقره کې 218 آیت کې فرمایي ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. کومو خلکو چې ایمان راوړی او چا چې د الله رب العزت په لاره کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی، هغوی حق لري چې د الله رب العزت د رحمت هیلهمن وي او الله رب العزت د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. نو شک نشته چې الله رب العزت ټول ګناهونه بخي، خو د چا لپاره چې هغه توبه وباسي او وروسته د هغه نه ګناه ونه کړي. په دې کې هم شک نشته چې څوک د ورځې 100 ځلې سبحان الله وبحمده ووایي، الله رب العزت به د هغه ګناهونه معاف کوي اگر که د بحر د زغ په شان وي، خو د چا لپاره چې توبه وباسي د هغه نه وروسته بیا ګناه نه کوي. په دې کې هم شک نشته چې څوک د عرفې د ورځې روژه ونیسي یا د عاشورا د ورځې روژه ونیسي، الله به د یو کال ګناهونه ورته معاف کوي، خو د چا لپاره چې د کبیره ګناه نه توبه وباسي او په وروسته ورځو کې ګناه ونه کړي. او دا چې ته ګناه کوي بیا وروسته د هغه راځي سبحان الله وبحمده وای، او دا چې ګناه کوي او په دې هیله چې الله بخښونکی او مهربانه دی توبه نه وباسي، دا ستا جهالت او ناپوهي ده. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، سره د دې نه چې په بدو اعمالو پښیمانه شو او د هغو نه توبه وباسو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دغه مې سوال د مې دعا ده یم ګنهګار ور پر لمازی نه خطا ده یم ګنهګار ور پر لمازی نه خطا ده یم ګنهګار
نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو سمیرا ورکړي ستا په لاره یم مجرم زیم بې حده ګنهګاره یم مجرم زیم بې حده ګنهګاره یم مجرم غرق شوی یم خدایه د عصیان په دریابو توبه 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 غرق شوی یم خدایه د عصیان په دریابو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو نوم دې رحمان د هم قهار یم ستا بنده ته هم رحیم هم غفار یم ستا بنده ته هم رحیم هم غفار یم ستا بنده داریږم ستا له قهره یم تا ته په سجدو توبه 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 داریږم ستا له قهره یم تا ته په سجدو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو ستا د کرم یم امیدواره زه عباسي ته مې معاف کړي یم ناچاره زه عباسي ته مې معاف کړي یم ناچاره زه عباسي د ستا په لوی دربار کې یم شپه ورځ په سوالو توبه 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 د ستا په لوی دربار کې یم شپه ورځ په سوالو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو توبه 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 زه درنه معافي غواړم د خپلو ګناهو نجات راکړي خاوند د دوزخ له عذابو د دوزخ له عذابو نجات راکړي خاوند